ډېر ملګري پبجي یا فری فایر ګیم کوي. د دې لپاره په خپل موبایل کې ډي پي کول غواړي. ډي پي د دې لپاره کېږي چې موبایل ګیم تیز شي ورسره. که فری فایر وي پبجي وي سکرین تیز شي موبایل ګیم تیز شي. د دې لپاره به راشئ موبایل سیټینګ ته. موبایل سیټینګ ته چې راغلي بیا به مای فون ته راشئ. مای فون کې به بیا وګورئ بلډ نمبر. بلډ نمبر به اووه ځل کلیک کړئ 1 2 3 4 5 6 7. بیا به په پیټرم کولاو شي چې کوم لاک دی سکرین لاک به انلاک کړئ. بیا به راشئ بیک به شئ او بیا به راشئ موبایل سیسټم ته. سیسټم ته چې راغلي دلته به لاندې لیکلي وي ډیولپر آپشن دا به کلیک کړئ. بیا به موبایل سکرین به سکرول ډاون کړئ او وګورئ لاندې ډي پي سمالسټ دا ما خو اړولې ده الریډي 420 ته دا 360 کې 320 کې تاسو موبایل کې کتلی شئ. ما یې لیکل چې کوم دي دا واپس بیک شو غټ شو مطلب بیک شو. دا به اوس تاسو 420 ته واړوئ یا 320 ته واړوئ یا څومره چې تاسو کوئ. ما 420 ته واړول واپس مې سمالسټ کړل. بیا به دې کې تاسو وګورئ انیمیشن سایکلز ته به راشئ. د انیمیشن وینډو انیمیشن چې کوم دی دا به 5 ته واړوئ. بیا به بل هم 5 کوئ کې بیا تاسو خپل موبایل چک کولی شئ انشاءالله چې څومره سپیډ یې سیوا شوی دی. ګیم به انشاءالله ښه ټیټ کوي تاسو ته.